السلام علیکم ګرانو کتونکو. کله چې هم تاسو په خپل واتس اپ کې سټیټس یا سټوري کوم چې د 40 غنټو لپاره شیر کیږي تاسو هغه شیر کړئ او بیا تاسو غواړئ چې دغه د یو څو خاص کسانو نه پټه کړئ چې یعنی هغوی ته دغه ښکاره نشي، هغوی ونه ګوري. نو تاسو غواړئ دغه سیټینګ نه ځان خبر کړئ، ویډیو خامخا تر اخره پورې وګورئ. تاسو به پوه شئ چې څنګه کولی شو موږ په واتس اپ کې دغه سیټینګ وکړو. نو تاسو ګورئ چې ما په خپل واتس اپ کې دغه سټیټس یا دغه سټوري د 40 غنټو دپاره شیر کړی. نو زه غواړم چې دغه د یو څو خاص کسانو نه پټه کړم. نو تاسو به هم دغسې سټیټس کلیک کړئ. نو تاسو ګورئ دغه سټیټس دی، دغه سټوري دلته شو کیږي. نو دغه 3 ډاټس په کلیک کړئ. چې کله په دغه باندې کلیک وکړو نو بیا به دغه اول نمبر آپشن کلیک کړئ، سټیټس پرایویسي. نو دلته تاسو ګورئ چې 3 آپشنز دي. نو په دغه دویم نمبر آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دغه باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو ټول کنټیکس راوړي. که تاسو غواړئ چې دغه سټوري د چا نه پټه کړئ نو تاسو به د هغې په دغې نوم باندې کلیک وکړئ، هغه به ټیک مارک کړئ او بیا به دغه آپشن کلیک کړئ. نو چې کله مو په دغه آپشن باندې کلیک وکړو بیا به اوکې کړئ. نو ستاسو دغه سټیټس دغه سټوري به دغه کسانو نه پټه شي چې تاسو بیا کله هم دغه سټیټس سټوري شیر کوئ نو هغوی ته به نه ښکاري. نو دلته تاسو ګورئ چې دغه 3 نمبر آپشن دی اونلی شیر وید. نو تاسو به په دغه باندې کلیک وکړئ او که تاسو غواړئ چې دغه سټوري یو څو خاص کسان ویني او نور هیڅ چاته ښکاره نشي نو هغه نومونه به کلیک کوئ او بیا به په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ او بیا به اوکې کلیک کوئ. نو ستاسو دغه سټیټس دغه سټوري به صرف دغه کسانو ته ښکاري او نور به هیڅ چاته هم نه ښکاري. نو ګرانو دوستانو، امید لرم چې ستاسو به دغه ویډیو خوښه شوي. که ویډیو خوښه شوي نو خامخا یو لایک ورکړئ او داسې نورو ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته در ورسیږي. تر بلې ویډیو د الله په امان.